وی حدیثونو نه خو دا خبره واضحه ده چې د مظلوم انسان خیري قبلیږي. مظلوم چاته وایي چې ظلم ورسره وشي. وی حدیثونو نه خو دا خبره واضحه ده چې د مظلوم انسان خیري قبلیږي. آیا سوال دا دی، آیا دا خیري چې د قبلیږي د صرف د ظالم په حق کې قبلیږي که نه د هر چا په حق کې قبلیږي؟ لکه یو سړی دی، موږ به داسې وایو یو کس دی د هغه نوم دی خالد او بل کس دی د هغه نوم دی منصور. منصور راولګېدو په خالد باندې ظلم وکړو، نو خالد مظلوم شو او د مظلوم خیري قبلیږي. سوال دا دی چې آیا د دې خالد خیري د منصور په حق کې صرف قبلیږي که نه هر چاته چې خیري وکړي هغه قبلیږي؟ پوه شوې په سوال؟ الجواب، دا خبره صحیح ده چې د مظلوم خیري قبلیږي. حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې کله معاذ رضی الله عنه یمن ته لېږو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي اتقي دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرو نه معاذ ځان ساته، ځکه چې د دې خیرو د الله په منځ کې حجاب پرده نشته، الله یې قبلوي. یو حدیث کې داسې هم راځي، امام ابو داود راوړی دی، ابو هريره د روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن، درې قسم خلکو دعاګانې دي دا قبولې دي، شک پکې نشته. دعوة الوالد، د پلار دعا د بچي دپاره دا یقیني قبوله شوې ده. ودعوة المسافر، او د سفر په دوران کې چې څوک دعاګانې غواړي. ودعوة المظلوم، او د مظلوم دعا دا یقیني قبوله شوې ده. د حدیثونو د سیاق ته چې سړی وګوري نو ښکاري دي داسې چې د ده دا خیري او دعا قبلیږي د دې ظالم په حق کې فقط. عامه خبره نه ده. ولې؟ ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خو نه دي ویلي مظلوم ته چې ته دعاګانې ډېرې غواړه ځکه چې الله یې دعاګانې قبلوي، نه، بلکې دا خبره چې شوې ده دې دپاره شوې ده على وجه التخويف للظالم من دعوة المظلوم، د دې دپاره دا خبره شوې ده چې دا ظالم د مظلوم د خیرونه ویریږي. د دې دپاره نه دی شوي چې د مظلوم ته ترغیب ورکوي چې ته دعاګانې ډېرې غواړه ځکه چې الله یې قبلوي. نو ځکه د حدیث نه سیاق نه دا ښکاري، د ټولو احادیثو د سیاق نه چې د دې مظلوم په حق کې د ده خیري قبلیږي عامنه. او دغه شان یو روایت کې راځي او په ښکلی دلیل انشاءالله، حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی، امام احمد راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ثلاثة لا ترد دعوتهم، د درې خلکو دعاګانې الله نه واپس کوي. الامام العادل، انصاف کوونکی باچا، والصائم حتى يفطر، او روجتي انسان د روجې ماتولو پورې چې د کومې دعاګانې غواړي هغه الله قبلوي. ودعوة المظلوم، او د مظلوم خیري او دعاګانې. تحمل على الغمام، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خیري په وریځو باندې کېښودی شي. وتفتح لها ابواب السماوات، او د اسمان دروازې دې ته کولاو شي. ويقول الرب عز وجل، او الله دا وایي وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، الله وایي زما په عزت مې دې قسم چې زه به ستا مرسته کوم اگر که څه وخت بعد یې وکړم، خو کوم به. د دې حدیث داسې ښکاري چې مرستې دا ټکی دی که نه چې زه به راسره مرسته کوم، نو دې نه داسې واضحه کېږي چې دا خیري د هغه ظالم په حق کې دی، ظلم یې چې کړی. ځکه الله دې مظلوم دې دعا ته دا وایي او دې خیرو ته چې زه به مرسته کوم او زه به دا قبلوم د دې مظلوم دا خیري. حاصل د جواب څه شو؟ چې چا پې ظلم کړی د ظالم په حق کې قبلیږي، دا عامه خبره نه ده. والله اعلم.